د اسلامي نظام پر وړاندې د جنگ نوی شکل. دا خو معلومه خبره ده چې د اسلام دښمنان هیڅکله د اسلام، اسلامي نظام او اسلامي ټولنې پر وړاندې له دښمنۍ څخه قرار نه کینی. د حق او باطل مقابله چې د آدم علیه السلام او شیطان له نزاع څخه راپیل شوې د دجال تر وخته او قیامت تر ورځې به جریان لري. د پخوانیو امتونو انبیای کرامو علیهم السلام او په خاص ډول د اسلامي امت 1.5 کلن تاریخ موږ ته هم دا حقیقت د لمر غوندې روښانوي چې په هر زمانه کې به د اسلام او کفر مقابله په یو شکل د اشکالو جریان لري. راشو د افغانستان قضیې ته کله چې نړیوال کفر په تیرو 20 کلونو کې د پوځي یرغل او بیلابیلو جنگي ستراتیژیو له کارولو وروسته بیا هم د برحق خوځښت اسلامي امارت په وړاندې له شکست سره مخامخ شو او د جنگ له میدانه په تیښته مجبور شو. دې عبرتناک شکست نړیوال کفر دې نتیجې ته ورساوه چې د ځمکې د مخ یوازیني اسلامي نظام په وړاندې د پراخ نظامي یرغل او متعارف جنگ له لارې بریا نشي حاصلولی. نو که څه هم له مخامخ پوځي یرغل څخه په شا شول، خو د اسلامي نظام له دښمنۍ څخه یې لاس وانخیست، بلکې د جنگ په نورو لارو او مختلفو نوعه دسیسو کارولو باندې پیل وکړ. د اسلامي امارت په وړاندې د نړیوال کفر او شیطاني استخباراتي شبکو اوسنی جنگ مخامخ پوځي یرغل یا متعارف جنگ نه دی، بلکې د بیلابیلو جنگي ستراتیژیو څخه مرکب څو اړخیز یرغل دی چې دغه ول جنگ ته په اوسنۍ نړۍ کې ترکیبي جنگ ویل کیږي. په ترکیبي جنگ کې د مقابل اړخ د ځپلو لپاره له بیلابیلو سیاسي، اقتصادي، تبلیغاتي، اجتماعي، تخنیکي، انټرنیټي، نظامي او نورو ابزارو څخه کار اخیستل کیږي چې د ټولو هدف مشترک خو عملیاتي څرنګوالی یې دومره سره بیل او پیچلی وي چې ظاهراً د اعلان شوي جنگ په حیث په اسانه تشخیص نشي کیدلی. په جهادي مبارزه کې تر ټولو مهم شرط د دښمن او د هغه د جنگي دسیسو ماهیت پیژندل دي. د اسلامي امارت په وړاندې د نړیوال کفر او د هغوی د محلي ګوډاګیانو د نوي نه اعلان شوي ترکیبي جنگ مهم محاذونه فعال شوي دي چې یو پکې د رواني، تبلیغاتي او نرم جنگ محاذ دی. د اسلام دښمنانو د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته زموږ د ولس او مسؤلینو د روحیاتو د ځپلو په مقصد په پراخه کچه رواني جنگ پیل کړ. دوی له مختلفو لارو په استفاده هڅې پیل کړې چې د ولس او مسؤلینو روحیات ووژني، له هرې نګاه مایوسه، بېمراله او متزلزل کړي. د کار او خدمت لپاره یې انګیزه او روحیه له منځه یوسي، بېباوري او د راتلونکي په اړه ناامیدي پکې خپره کړي. د دې لپاره دښمن د هیواد اقتصادي، امنیتي، ټولنیز او سیاسي حالت په بې اساسه توګه ډېر خطرناک او د اندېښنې وړ تعبیراوه. خلکو ته یې داسې فکر ورکاوه چې افغانستان نور د ژوند ځای نه دی چې په هر ډول کېږي باید خلک له افغانستانه ځانونه وباسي. دغه راز یې د اسلامي امارت په اړه تبلیغ کاوه چې تر واکمنۍ لاندې به یې نه د ولس سر په امن وي او نه مال او عزت. د رواني جنگ په لړ کې لا هم له بیلابیلو ابزارو، طریقو او دسیسو څخه کار اخیستل کیږي تر څو هم مجاهدین مایوسه او بېروحیه کړي. خو دا چې د ډیر وخت په تیرېدو سره لا هم د دښمن اټکلونه نه دي رښتیا شوي. په افغانستان کې لله الحمد امنیت د هر کله په نسبت بهتر شوی، اقتصادي رشد، خودکفایي او سیاسي ثبات ورځ تر بلې ښه کیږي. په دې سره د ولس په منځ کې د رواني یرغل تاثیرات خپله خنثی شوي دي، ځکه ولس نور د دښمن په تبلیغاتو باور نه کوي. نو مجاهده او مبارزه وروره، قلم او ټوپک دې مه غورځوه، ځکه ستا ازلي دښمن لا هم لاس په کار دی. عزم او اراده دې مضبوطه لره او د اسلام د دښمنانو د دې نوي یرغل او نویو جنګیالیو په وړاندې هم په میړانه ودرېږه. هیڅ چاته اجازه مه ورکوه چې دا په سپېڅلو وینو ګټل شوی نظام ته چپ وګوري او یا ورته ادنا ضرر او اذیت ورسوي. د اسلامي نظام له حریم څخه دفاع د ځمکې پر مخ تر ټولو مقدسه، اجر لرونکې او له ویاړه ډکه وظیفه ده.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر